یو غریب هلک په یوې مالدار نجلۍ باندې مین شو. د هلک نجلۍ ته وویل زه په تا باندې مین شوی یم. نجلۍ مسکی شوه او ویې ویل څومره معاش لرې؟ هلک ځواب ورکړ د میاشتې 10,000 افغانۍ. نجلۍ وویل ستا دا معاش زما لپاره هیڅ هم نه دی. نشم کولی چې خپل ژوند تباه کړم. موږ د یو بل لپاره نه یو جوړ او بله دا چې دومره کمزوري انسانان هیڅکله یو کامیابه ژوند نشي جوړولی. هلک ډیر خاموشه او خفه شو. د نجلۍ د څنګ څخه لاړ. نجلۍ د یو مالدار هلک سره واده وکړ. څو کاله وروسته نجلۍ هلک په یو پلورنځي کې ولیده. سلام کلام یې وکړ. ورته وویل چیرته وی واده دې کړی او که نه؟ هلک بیا هم خاموش و. نجلۍ ورته وویل ته پوهیږې ما له یو مالدار انسان سره واده کړی. زما خاوند په یو لوی شرکت کې وظیفه لري. په دې وخت د نجلۍ خاوند راغی او څنګه یې چې دا هلک ولیدو نو وی ویل او ښاغلیه تاسو دلته څنګه یاست؟ یوه شیبه زه تاسې له خپلې میرمنې سره معرفي کړم. سړی خپلې ښځې ته وویل زما ګرانې دا زما رئیس دی. زه د دوی په شرکت کې کار کوم. نجلۍ له خجالت څخه خپلې سترګې ټیټې کړې او له پلورنځي څخه ووتله. نو ای بېوسه بنده هیڅکله مه مغروره کیږه، ځکه په همدې نړۍ کې به یې سزا وګوري. تل عاجزي کوه. هیڅکله د ښایست او مال په لټه کې مه اوسئ. هغه څه چې ښکلی دی هغه د انسان زړه دی.